اللہ پا قرآن شریف کے فرمائی کہ کم انسان نیکی اکڑا یو نیکی ومن جاء بالحسنت یو نیکی یو انسان اکڑا پوٹینے ویکی نو اللہ فرمائی فلہو خیر منہا دچ دا نیکی کولا دپا دے زلک دا نیکی ولی کولا کہ اللہ خوشحالش دا نیکی دا ولی کولا چی ما تا پی پا آخرت کے ثواب ملوش ولی رب العالمین پا قرآن شریف کے بلدے فرمائی من جاء بالحسنت بلکہ عمدہ آیت تے من جاء بلدے دے من جاء بالحسنت فلہو عشر امثالها لس چند خدای پاک داغی بدل ورکی لس چند رب العالمین فرمائی دا نیکی دا ولی کولا دی دا پارے کولا چی مالا اللہ پاگی بدل راکی خبدل او دا نیکی ولی کولا دوری دلی و دا مولا صاحبنا چی اللہ پاک پنے کے خوشحالی گی او پا دنیا کے اللہ بند خوشحالی اللہ بدل قلاسی اللہ غیرتی ذات دے تا اللہ خوشحالی اللہ بتا خوشحالی حضور پاک فرمائی انا اغیر منکم و استاسو نغیرتی زیما واللہ اغیر منی وی اللہ زمان غیرتی دے او پختون وی غیرتی پچ دا چا بدل پزان نپری دی دا قانون دے نیکی کولا دا دا مقصد سو مقصد دا چا اللہ خوشحالش مقصد دا آخرت کے اللہ اجر راکی مقصد داو چیزا اللہ خوشحالکم چما اللہ خوشحالکی نو اللہ فرمائی پا قرآن شریف کی فلہو خیر منہا نو دد چے کم سوچ تے دے نیکینا زبد آغینا بہتر والا ورکاو تا دا سوچ نمام والا خورکاو تا سمر لوی خبر دا ولہو خیر منہا دا دے نیکینا خشے بورکوم بہتر شے بورکوم ز خوشحالیم زبدی پا دنیا کے خوشحالوم زدی نیکی پا بدل کے بدل ز دیر بدل ورکوم لگی نریر پا بدل ورکوم او دے بز پا دنیا و خیر کے خوشحال ساتم و یو جیب لفظ اللہ استعمالی وهم دا انسان چلا نیکی اکڑا دے خلقو من فضع یوم اذن آمنون دا قیامت پرست چیغا خطرناک حیبتی قیامت روز دمر سخت روز دا چه خلق با یوم یفر المرء من اخیه و دخپل رورنا پلارنا خزنا با تختی خلق اس سوک بنا پکارے گی یو حیبت پی پخلکو یو یر بی پخلکو قیامت برا نزدیشوی او قیامت بغرغنڈے کئی دا دنیا بے مخامخ وینی وی پا دق روز باندے پا دے خطرناک روز با دے دا یرنا محفوظی محفوظ اللہ بے کلک کم یرنا اغسوک محفوظی دا غزل مضبوطی دا غ ٹنشن نی دا غزل بیغمی دا بے غمکم دا سمر لوی خبر وڑنے کی دا ولی دا تا اللہ خوشحال ہے چا اللہ خوشحال ہے اللہ با دے خامخا خوشحال ہے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزل سہر وقتی راغی جماعت کے منزیو کو دا مانزنا پس دقا سے خلق تماخ مبارک راوارو بالکل مانز پسے متصل او تپو سے اوکا وی دا چانن روجہ دا نفلی روجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پاسد دا حضور پاک تا پوسو وی دا ماندن روجہ دا وی چانن تا پوس کری دا مریض عیادت و بیمار پرسی دا مریض چا کری دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلق جذباتیو اگر اللہ رسول خدا قد کور رو تو تا پسی منزو کو نمونگ تا خلا موقع ندا ملو شوی دا بیمار دا تا پوس دا بیمار تا پوسو حلق علق گئی دا من نوزگار شی بی علار شی من خود دقا دا کورا روتو او نیک جماعت ترال حضرت ابوبکر صدیق پاسد وی دا اللہ رسول ما بیمار پرسی کردی دا پلارا را روانو عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بیمارو وقت دا منزل آو نو اغکر وردن وطم چی شپا پی سنگ تیره شوی شپا بخطی رشوی که سخت بتی رشوی نو ما اغا کراورنن وطم دا اغا تپوس میو که ما دا مریض بیما پرسی کرده بیا حضور پاک او فرمائل وی چا بنن صدقه کری
حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیا پاسید وی دا اللہ رسول مون خو د صدقې ټیم لا نه دی راغلی مون خو همدقه د کوره راووتو نغلالو او جماعت ته منزله رسول الله مبارک چې دا فرمایا ته ابوبکر پاسې وی دا الله رسول ما صدقه کړې ده وی چې راووتم یو سړی اوږیو نار راله مخې له راغی ما زر خپل زوی ته وی د زوی نوم یې عبدالرحمن ابن ابي بکر اله بچې ورشه کور ته لاړ شه او کور کې که څه روټۍ وي دې سوالګري ده دې غریب له ورکړه هغه لاړ هغه نار له ډوډۍ ورکړه الله دا ما کړي دي رسول الله مبارک وفرمایل اے ابو بکر بشر بالجنه زیر قبول کا د جنت تعالی به خدای پاک جنت درکړي او جنت څومره لوی نعمت دی پس څومره معمولی سیز الله ورکوي بیمار تپوس اوس موږ د بیمار تپوس نه کوو موږ کې یو غم دی موږ وایو ده ما تپوس کړی دی دی کوم ده نه دی کړی نه کوم هلکه دا خو تا د خدای دپاره ونه کوو ده نه دی کړی وکړه لاک چې تپوس کوه پوښتنه یې وکړه چې د کړی دی خو تا د هغه بد دا ټیک ده دا نیکي ده هل جزاء الاحسان للاحسان یو سړی سره ښېګړه وکړي او ته ښېګړه وکړې دا هم نیکي ده خو بهترینه نیکي څه ده دا حضور پاک نے اوزل چاہتا پوسو کو وید اللہ رسولہ ما سر یو سڑی سر رحمی نکی او زیم ور سر نکو وینا دا سمکوا چه اغا نکی تا ور سر اوکا چه اغا سر رحمی کی او تکی دا خطا دا اغا بدل خلاص کو تک تا دیکم ثواب شتا کو چه اغا در سر رحمی نکی او تی و سر اوکی دا زبردست سرشتا دا نو مونږ وایو لکه زما تپوس یې نه دی کړی زه ولې وکړم هلکه پته نه لګي هغه ته به پته نه وه ولې ګیلې کې کیدای شي هغه به اوزګار شوي نه بعضې وخت یو انسان ته یو ضروري کار پیښ شي هغه اوزګار نه شي کیدای شي هیر شوي به یې ته مونږ نه ډېر هیر شي اکثر راته څوک اوی پلان کې وفات شوی دی رانه هیر شي وروستو راته را یاد شي دا خو انسان دی د انسان نه هیره را یا څه بل څه وجه به او چې هغه نه ده کړې ته ورشتې وکړه چې الله خوشحالو په بدل کار نه کومه دقسې زمونږ د جنازو قسم ده دې زما مړي له راغلی دی چې زه وکړم هلکه دا خو تا د خدای دپاره نه کړه دا خو تا د بدل خبره وکړه ده زما تپوس پوښتنه ده ما سره ښېګړه ده زما د پلار د بیمارۍ تپوس دې ما له دعا له راغلی دی ده زما قبر کې کار کړی چې زه ورله وکړم ټوله قصه زمونږ نن د عدل بدل روانه ما سره کته کې زه نیکي کوم کته نه کې زه نیکي نه کوم آها ماشاءالله تا خو د الله دپاره ونه کړه تا خو ده دپاره وکړه نیکي الله دپاره وکړه دې نه دی راغلی زه ورځم زما د قبر کې کار نه دی کړی زه ورله کوم دې زما د پلار تعزیت له نه دی راغلی زه ورځم ده زما پوښتنه زما د پلار نه ده کړی او زه د پلار کوم ته ګوره الله خوشحاله که چې الله تا خوشحالوي که نه دغه سړی به راځي ستا د خپو کې به پروت ملامت به درته ناست دی خو یاره ما خو یې تپوس ته وکړو دا یې زما تپوس ته راغې ملامت به درته ناست دی نو دا ګوره تپوس مې وکړه او دا څومره معمولي خبره په تپوس رسول الله مبارک فرمایي د نیکۍ اجر ته وګوره وایي چې څوک د یو مریض تپوس له لاړ شي یو مریض تر څو واپس کور ته نی را رسېدلی او یا زره فرشتې د ده دپاره دعاګانې کوي څومره لوی ثواب دی بلکې یو حدیث کې دا راځي چې کم انسان د یو بیمار پرختلې لذي دی د جنت په باغ کې روان دی نو زمونږ طالبان د دې درې توجیحات کوي اسانه دا ده که دغه وخت دی مړ شو په دې لار په تلو راتلو کې هغه سره تپوس پوښتنې وخت کې دی به نیغ د جنت باغ له ځي احسانه معنا او بیا نفلي روژه نیول اوهو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې بیا په ژمي کې نفلي روژه الصوم فی الشتاء دا غنیمت بارده دی ډېر خشته ښکلې اسان غنیمت ورځ لنډه ده لوږه نشته تنده نشته او وخت پې کم لګي نو دا روژې په دې ژمي کې نیسئ دا نیکي د غټه نیکي د الله پې خوشحالي حضور پاک به د ګل پر او د زیارت پر روژه نیوله وایي په دې وخت کې زما عمل الله ته پیش کېږي نو چې زه روژه دار یم او زما عمل الله ته ورسېږي د جمعې به هم نیوله
د جمعې روژه به هم کله کله نیوله او کله به د اسلامي میاشتې 14 او 14 او 15 نیوله او کله به د میاشتې لومبۍ 3 نیوې او د میاشتې اخر 3 به نیولې بهر کې که نیولې شی نو خیر روژې دا دي اسلامي میاشت معلومه کې نن سبا د دې کلندرو نه خخ په اسانه پته لګېږي د موبایل نه په اسانه پته لګېږي او د هرې اسلامي میاشتې 14 او 14 او 15 نیسي دا مخکې فرض وي فرضیت یې ختم شوی دی او ډېر لوی اجر او ثواب دی یا د ګل او د زیارت فرض دا روجي نیسه په دې کې ډېر لوی اجر او ثواب دی او بله راله پکې صدقه او خیرات اوهو صدقه او خیرات خود دومره لوی اجر لري چې زه درته ویلی نشم یو ښځه وه او یو سوالګرې راغی یو سوالګرې ښځه راله په دروازه یې باد وکړه اواز وکړه ډېره زیاته یخني مې کېږي وکړه د خدای دپاره ماله څه څادر راکړه دې ښځې کور ته منډه کړې دې غریبې سره بل څه ونه یو څادر و ورسره هغه سوري و یو 3 ځایه پکې نري سوري او یاره هغه څادر یې راواغېښت او دې سوالګرې له یې ورکړه خورې دا څادر واله په دې ځان پټ کا لږ سورې خو دې خو ځان له یې وګنډه هغې وې بېغمه او سوبک پټې سورې پکې او یو 3 کجورې پرتې وې کور کې هغې راواغېښتې وې ته به اوږې مې دا کجورې مه خوره صرف 3 کجورې او یو څادر خاوند دې خو خاوند ته نه دی خبر چې زما ښځې دا صدقه کړې ده خاوند دې خو ویني وی د قیامت ورځ ده د حشر د محجاس و محشر ورته وایي او دا ټوله دنیا په غوبل کې ده او دا خلک په ګرمۍ کې پراته دي او بل شان ګرمي ده او دا خلک څوک یو خوا منډې وي او څوک بل خوا منډې وي او هر سړی په خپل غم کې پروت دی دا سړی وي دې ښځې ته یو ځیم او یو تی او زمونږ هم ګرمي کېږي وی دې کې یو سړي یو غټ څادر راوړو او د هغې غټ څادر د پاسه یې په مونږ د پاسه خور کړ په مونږ باندې د بره نه نور بند شو هغه تو هغه ګرمي را باندې بنده شوه وی دا څادر 3 ځایه سوری و دا چې کبې را به یې د پاسه خور کو نو یو بل سړی راغی نو په هغه یو سوري م څه شی کېښود بند یې که په بل سوري م څه شی کېښود بند یې که په بل یې م کېښود بند یې که وی خلک په تو کې تړقېږي او په مونږ د پاسه یخ څادر دی ښایسته مزېدار او یخ سوری دی ښځې ورته ووې وی باس خبره دی خوب دې ټیک لیدلی دی وی ښځې څنګه مې ټیک لیدلی دی وی دقسې یو غریبه ښځه راله او یخني مې کېږي ما له څادر راکړه نو ما وله څادر ورکړه او څادر 3 ځایه سوری و تا چې د قیامت پر ورځ دا مونږ د پاسه څادر ولید دا هغه څادر و دا هغه څادر دی الله وی من جاء بالحسنة فله خیر منها دلته به څادر تا د ګرمۍ نه دومره بچ نه کړي لکه د قیامت پر ورځ دې بچ کوي دونه فایده به دلته در نه کړي لکه د قیامت پر ورځ الله دله کومه فایده درکوي او یې څادر سوري و ما هغه ښځې ته ووایي چې ځان لی خورې دا سوري وګنډه نو هغه تا ولیده چې 3 سوري په څادر کې او فرشتې د پاسه پې څه شی کېښود او سوري بند کړل دی ورته وښول خاوند ته وله خدای پاک وښولو چې د صدقې دغه اجر او دغه لوی ثواب صدقه کې او قرآن شریف کې او رب العالمین په حدیث کې فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په حدیث کې راځي کل رجل تحت ظل صدقته یوم القیامه کل رجل تحت ظل صدقته یوم القیامه چې د قیامت پر ورځ به هر انسان د خپلې صدقې د سوري لاندې وي مونږ صدقه نه ورکوو صدقه څه ته وایي صدقه د الله د رضا دپاره چاله یو شی ورکول غریبه مور دی د مور دی مور له چې ورکې دام صدقه ده لور دی د واده ده او فقیره غریبه ده هغې له ورکې دام صدقه ده خور دی د هغې له ورکې دام صدقه ده نفلي صدقه ده ګاونډي له ورکې دام صدقه ده مالدار سړی دی یو وخت کې هغه محتاجه ده مالدار دا نه چې غریب دی په یو وخت کې یو شي ته محتاجه دی هغه له دې ورکه دام صدقه ده مونږ صدقه دې ته وایو چې پلار مړ شي او دیګونه او ډنګه وه او که په ښه نیت نو دا هم صدقه ده خو دا مونږ په ښه نیت نه کوو خفه کېږې ما په دروازه باندې م کټ 5 کوتک واله ودروري او چې کوم مسکین فقیر راځي هغه شړو
او چې کوم ماشومان یې هغې ته هغه د الله سوال و هغه روجې چې ته نه خورې او یا چې ته سوالګري وي هغه ته د لاس هغه روجې ږدو ټیک ته د الله سوال روجې پلیتې نه دي پاکې دي خوړلی شي خو دا توهین دی دا سپکوالی دی نو دا خو صدقه نه کړه صدقه خدا ده چې دا کوم مسکین فقیر دی د ټول نه مخکې ورکوي او صدقه کې یو ښه شی ورکوه چې الله پې خوشحاله شي حضرت ابو طلحه رضی اللہ عنہ چې کله آیت نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چې کامل نیکی دا ده چې کم شی د خوښې د خدای په لار کې خرچ کې نو د جومات ته مخامخ یو باب و باغو هغې ته به بیرحا وي ډېر اعلی باغو د کجورو او پکې خشته ښکلې یخې اوبه وې حضور پاک به هغه باغ ته تو د هغې هغه اوبه به یې څکلې بس فوراً راغی رسول الله مبارک تا وی الله آیت نازل که چې بهتره نیکی هغه ده چې کم شی د خوښي بل ورکې وی بیرحا باغ د الله رسوله ما د خدای په نوم وقف که خیراتي دی او تا ته مې اختیار درکړه چې ځع حیث شئت چې کم دی د خوښي هلته یې ورکه یاره حضور پاک په دومره خوشحاله شو وی بخ بخ لکه مونږ پښتو کې وایو واه 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 دومره خوشحاله شو ذالک مال رابح او یو روایت کې ذالک مال رایح دا جاری صدقه ده دا فایده او ګټندویه پښتو کې مو وایو ګټندویه صدقه ده او داسې وکړه قد سمعت وقلتا چې څو ما واورېدل خو داسې وکړه چې دا د خپلو رشته دارانو کې کوم غریبانان یې غیلی ورکړه په رشته کې چې کوم غریبانان نو په رشته کې چې کوم تربوران او غریبانان نو په هغې باندې هغه باغ تقسیم کړه صدقه کې ډېر لوی اجر دی ډېر لوی ثواب دی کل رجل تحت ظل صدقته یوم القیامه قیامت پر ورځ به هر انسان د خپلې صدقې د سوري لاندې به سرسایه لکه مونږ وایو په پښتو کې باباجي د مونږ به وي دا سرسایه ورته ولې وایي سایه سوري ته وایي دا ستا د سر سوری دی سوری د قیامت په ورځ به ستا دا سرسایه د سر سوری وي او د نور نه به پې بچې د نور د تو نه به پې بچې مونږ بیا په صدقو کې څه کوو مالدار لا روجې پخې کو پلار مې مړ دی مالدارانو ته وایي غریب ته نه وایي غریب ته ملته کوتک وویل او دروړي دا مه پرېږده د لاس ووال روجې ورته ږدو دا صدقه ده دا خیرات دی ښه صدقه جاري صدقه ده جومات کې ولګوه بهترینه صدقه قسم دی که ردې نه بلی نن سبا جومات کې پیسې مونږ جوماتونو په چندو جوړو ولې څوک نه ورکې پلار دې مړ دی رور دې مړ دی 10 کاله مخکې مړ دی 15 کاله مخکې او جایداد یې درته پاتې دی ورکه صدقه جومات کې هم بس کېږي جومات ته ځمکه واله په خدای که ردې نه بهترینه صدقه بله چې قسم مې راته وخوړ مونځ پکې کېږي تلاوت پکې کېږي ماشومان سبق پکې وایي ذکر پکې کېږي الله له دې ورکه او جومات ته جوړ کړه جومات چت ته پې واچو او هغې له دې پیسې ورکړې نو د دې نه ښه صدقه بله کم ده پلار ته که ثواب رسې او بخې رور دې مړ دی ښځه دې مړه ده خاوند مړ دی د ښځې او صدقه کې د دې نه بهترینه صدقه بله نشته دا روجې موجې او دیګونه میګونه ډنګول منګول دا ما د دې انکار نه دی کړی دا مې یو صدقه د خیرات دی خو چې نیت د ریا دې نی او په صحیح طریقه یې وکړې خو چې ویې خوړې صدقه دې لاړه ختمه شوه چې خیر ته ورسېد خبره ختمه شوه او دا د جومات صدقه لکه دا ځمکه چې چا کومو مشرانو بخلې د پښتنو نو هغې به قبر کې پراتي پته یې نشته څونه پورې به هغوی ته ثواب میلاویږي عادت یې جي صاحب د خدای پاک وبخي دا لږ ځای نه دا دې خوا دی دا د دې ادبرجۍ نه لږ دې خوا دا د هغو زه لاړم و شریف ماما دې خدای پاک وبخي دواړه صفات شوي دي هغه ته مې ته راځه ورپسې دوکه لږ ځای دی جومات ته راځه چې لاړو مې هغې ته ورپسې مونږ ویل جي صاحب ستا دلته کې د کور مونږ ویل غوندې ځای هم پکار دی جومات ته پار هغې ویل زه سبا درشم سبا راغې صاحبه او کونټۍ ورسره و څونه ځای پکار دی دا د یو ډنډه غوندې وه څونه ځای پکار دی مونږ وی دا ځای پکار دی چې مونږ دا دیوال ورباندې نیغ کړو جومات کوټه لږه اوږده کړو نه وی دا خو ډېر معمولي شی دی دا نه ورکو خدای له به دونه پوټې شی ورکو دې ته ایمان اوس وی دا اوس د زړه خبره ده الله له خدای له دا پوټې شی الله له غواړې ځان له خو نه غواړې او دومره پوټې شی د خدای له ورکو راشه دا کونټۍ زما واله چې څومره م پکار یې دلته راکاږې زه به تېدم بله ورځ او ما نه به وروستو پاتې
مونږ وی بس سونه پکار دی ګیل کارم راوست دغه پکار دی هلته یې کر خراخ که دا ګور دا صدقه خلک ورکوي خو دا یو عجیبه خبره ده چې خدای له زه لږ شی ورکم الله له ورکوم او لږ شی ورکم نه چې دا سودېدلې ډوډۍ د زما بچې نه خوري دا ورکه طالب له های خدای له سودېدلې ورکې یاد وساتئ زما ورونو رسول الله مبارک فرمایي د ځانه نه وی چې کومه صدقه و خیرات کې دا مخکې د الله لاس له رسېږي وروسته د بنده لاس له رسېږي ما چې دله ورکړه دله مې ورکړه ظاهر کې خو د لاس له لاړه لیکن دا د ټولو نه مخکې د چا لاس ته رسېږي د الله وروسته دله را رسېږي الله ته خبردار نو خدای له څه ډوډۍ ورکړي اوس هم د طالبانو ښه بعضې خلک وظیفه ورکوي د 3 ورځو د 4 ورځو زړه وظیفه پر کې پرته وي نو هغه ورته پلوخي دا مونږ ته طالبان فریاد کوي وی بعضې خلک داسې ترکاري راکړي چې هغه د 5 ورځو د کورونو ترکارو کې واچو هم ورسره لاړه شي برباده شي هم بین کوي های دا کېده دا ډوډۍ کېده دا مه خرابوه دا به طالب له ورکو ښه نو طالب راغلی ورکړی به دې وکړ نه دا نه پاتې شوه نو دا به سبا ورکومه نو سبا دې لږه ورکړه نو پرته را په پره کې بل ورځ باس ښه شي د هغه نوره ترکاري به سره برباده شي او بیا د دین طالب چې کوم پیغمبر حدیث کوم قرآن وی کوم دین زده کوي هغه له خدای نو چې بهترین شی وله ورکه ښه شی ورکه ورته ګوره چې خدای پاکې بدل درکوي او که الله دله د هغې بدل نه درکوي یو لوی عالم تیر شوی دی عبدالله ابن مبارک دا یو ډېره د عبرت خبره امیر المؤمنین فی الحدیث تمام علما لیکي چې د حدیثو بادشاه ډېر لوی سړی په خپل هم ډېر زیات مالدارو او د هغه ځان له د حدیثو واقعات دي چې ته مقرره له بل وخت به درته وویم په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید او حضور پاک ورته فرمایي چې په کوفه کې یو تاجر دی او سوداګر بهرامي نوم دی هغه زمانه کې دا کوفه دا ګورې فارسي وه دا کوفه او بصره دا فارس و تاریخ وګورئ تاسو جغرافیه دا فارس و دا خو وروسته بیا صحابه کرام چې لاړل د حضور پاک زمانه کې فارس به یې ته وي صحابه لاړل حضرت علی رضی الله عنه نو هغه بیا عرب لاړل هلته کې دارالخلافه منتقله شوه نو بیا دا وروستو عربي زده کړه نو عبدالله ابن مبارک هم د هغوی نه 2.5 کاله پس تېر شوی دی نو دا نومونه هقسې فارسي را روان فارسي پکې ډېره حده پورې چلېده نو بهرام نوم و د هغه نو پیغمبر مبارک ورته فرمایي عبدالله ابن مبارک ته وی لاړ شه په کوفه کې یو تاجر دی او بهرام یې نوم دی لاول به ورته زما سلام وی او د سلام نه پس به ورته ووی چې ته به جنت ته ما سره یو ځای داخلېږي لویه خبره دا خوب د 3 شپې پرله پسې ولید او 3 شپې ولې دی پرله پسې ویني ده چې تپوس وکړو بلا شاګردان یو په کوفه کې لکه تپوس وکړې بهرام څوک شته نو خلک ورته وی صاحب په بهرام خو مشهور تاجر دی دنیا پیژني لوی سوداګر دی دنیا پیژني خو مجوسی دی د اور عبادت کوي نو دې پړه کې شک کې پرېوت چې خدای پاکه مجوسی ته د پیغمبر مبارک سلام ورسوم او مجوسی به د حضور پاک سره یو ځای جنت ته څنګه ځي یاد وساتئ ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء یو الله به هر چاته وغواړي قانون نه رحم ده خدای داسې دی دا الله نو به بخي خو شرک خدای نه مشرک نه بخلی کېږي بس دا فیصله او تله فیصله ده نو ته خو اور د الله سره شریکې ده اور عبادت کې ده اور عبادت کوونکی خو مشرک دی تا خدای نه بخي او خو دا سکه پیغمبر مبارک سره به مشرک څنګه یو ځای دی هغه ته څنګه سلام ورسوم په سبا شپه بیا خوب اینې بیا شک کې پروت دی په 3 شپه بیا خوب اینې او مرګرو نه تپوس کې دقه یو مجوسی دی په کوفه کې هلکه کوفه لوی ښار دی ما له پوره معلومات والی بس وی صاحب بل څوک نشته بهرام نوم او تاجر دقه یو کس دی مشهور سړی بس د وی راشه څه چل بی لاړ صاحبه عبدالله ابن مبارک کوفې ته چې ورغې هغه تاجر له تپوس یې وکړه څوک دی دا منډی ده غټه منډی وه
اوس خو منډی ته ټرکونه او سوزکیان او ډاټسنې راځي هغه زمانه کې به اوښان او قچرې او خره به په دې به سامان بار کېده یو خوا بل خوا به منتقل کېده برآمد او درآمد چې ورته وایي غټه منډی ده او په منډی کې د دنیا په سلګونو نوکران دي او بین الاقوامي تاجر د انټرنیشنل د بار ملکونو د بار علاقو نه سامان راځي او نوکران ناست دي او په هغې بولي کېږي هغه خرڅېږي څوک مال وړي او څوک خرڅوي څوک اخلي او بلا نوکران دي مزدوران او لګیا دي او بورې دي او څیزونه دي او ګنډلې کېږي اوښان دي او یو لوی هلچل دی تپوس یې وکړه بهرام څوک دی مخامخ کې کوم ناست دی دغه دی دا عبدالله ابن مبارک مشهور سړی خلکو پېژنده چې د حدیثو لوی شیخ دی چې بهرام ته پته ولګېده او له راپاسې که کافر هم دی خو خلک د مشر او بیا د مسلمانانو د مشر خلک قدر کوي او شاگردان و سره دی عبدالله ابن مبارک سره شاگردان ورته وایي حضرت څه کې په دا مجوسي دا د اور عبادت چې کوي خو دا الونه وي شاگردانو ته وایي د مور سره کار یو شاگرد مې صاحب خو مجوسي دی ته څه کې هغه سره وایي د ما څه غرض دی ورسره هېڅوک نه خبري دا خبره لکې پرته ده شاگردانو یې خیال دا وکړه چې یاره کیدي چې عبدالله ابن مبارک مالدار سړی دی او ورسره څه تجارتي تعلق جوړی تجارت هلکې کافرو سره د چین مین نه مونږ دا مالونه نه راوړو چې څنګه ورغی عبدالله ابن مبارک هغه هم دا ګمان وکړه چې مولوي صاحب راغی ممکن ده چې څه تجارت به ما سره کوي ډېر عزت یې وله ورکړ عبدالله ابن مبارک وایي ته بهرام تا سره زما ځان له یو غرض دی خو چې بل څوک نه زه ورته وي ډېره ښه صاحب یو کوټې ته لاړ دننه شو همدقه بیا ویمه شاګردان هم دا سوچو چې څه تجارت ورسره شروع کوي د هغه هم دا سوچو چې کیدی شي دې څه مال اخلي راخلي چې دننه شوي دروازه بنده که بنده یې کړه وی بهرام ما خو پیژنې او حضرت عبدالله دې نوم دی او د پیژنې مسلمانانو د حدیثو لوی عالم یې زه راغلی یم او تا نه یو تپوس کوم خو ستا دې په هغه ذات قسم چې ستا ایمان دی پې نورې خبرې نه کو ته منې ما ته به رښتیا خبره کې وایه صاحب وی تا څه داسې نیکي کړې ده چې په هغې ته مطمئن یې وټه نیکي دې کړي راته وښایه هغه وی زما خو څه خاص نیکي نشته او څه نیکي به مې کړي ظاهري د دنیا نیکي به ووایو ځکه د کافر عمل د خدای په نزد مقبول نه دی څه داسې عمل دې کړی چې ته پې مطمئن یې دا زه به داسې ووایې یاره ما خو څه داسې عمل نشته خو دې منډی کې دا زما تاجران دي ما ته ایس حساب کتاب د خپلو پیسو نه لګي دغه منیجران دي مونږ ورته دې زمانه کې منیجران وایو هغه زمانه کې چې هر څه ورته وي او دا لګیا دی او شی خرڅوي او اخلي او قرض هم ورکوي او نغد هم ورکوي او لګیا دی او سیسټم روان دی او دا مې ویلي دوی ته که غریبي پیسې ورسره نه غواړئ یو سړی قرضدار دی بعضې وخت په تجارت کې بعد انسان قرضداري شي نو که په تجارت کې قرضداري شوي بس معاف کوی او که چېرته څوک راشي او د ډوډۍ وخت یې ډوډۍ ورکوې د اوبو وخت یې اوبه وله ورکوې دقه نیکي نه نه دا وی وړې خبرې تا چېرته یو نیکي داسې کړې ده چې هغه یو عمل به ویم زه بیا یو ښه کار به ورته ویم نیکي به ورته ونه ویم یو ښه کار دې کړی دی یو ښه عمل دې کړی دی چې ابه ما ته وایې چې څه دې کړی دا خو وړې خبرې دا خو هر څوک کوي داسې عمل چې تا کړي او ته پې پوره مطمئن چې یو ښه ښېګړه مې کړی یو ښه کار مې کړی ابرهام ورته وایي چې ښه عبدالله ابن مبارک یو ښه کار مې کړی دی خو چاته به نه وی زه تا سره دا وعده کوم چې دی تا ته ویم ته به ما سره دا وعده کې چې تا خبره به چاته نه کې بس دا زما ستا منځ کې شوه وعده شو وی عبدالله ابن مبارک زما یو زوی دی او بل مال مې دی دومره دولت او مال دی په خلکو مې پورې دی او نغد هم دی چې ما ته د خپلو پیسو هېڅ معلومات نشته او دغه منډی ته ویلي مالونه خرڅېږي اخیستلی کېږي دا اړتیان پکې خپل ځان له هغه د دلالۍ شی مخلي که نه او لګیا دی تجارت هم شروع زما د دوی واده غواړم ما وی راشه پیسو باندې څه کومه داسې واده کوم او داسې خیرات کوم د مجوسیانو په ذهن کې چې کوم خیرات دی چې داسې به چا کړي ما اعلان وکړو چې هر خاص و عام ته اطلاع ده او زما د دوی واده دی ټول به راځي هلکه دا ګورې ما ته هم یاد دي پخوا د پرلاله هغه ډمامه به یې ترخ کې نیولې وه او ډنګوله به د
دا خو مړه اوس دا خلک ډېر شو اوس دا شی څوک نه کوي نو په محله کې به هغه ډمامې والا ډمامه والا ډب 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 خدای مو بخا د پلانکي خیرات دی تاسو ټولو ته خبر دی راځئ به دا د مایت دی یا په نږدې 2 محلو کې خلک به رالل اوس خو هغه شی نشته اوس هوا ډمامه نو هوا شابه اوس هوا چې پت په فیسبوک در پسې بشیر جان د پیښور نه رانغی نو یاد سات نو دا به بیا څوک مړی اوس خو ښې وه اوه نه تلل هغې کې به حیا وه پېژنګلو به وه مخصوص کسان به لږ به چاته به بې تپوسه سوال نه پیدا کېږي چې یو سړی به د چا خیرت ته لا او بې تپوسه سو چې پرشته کې به دی وی خما پسې خط را لېږلی دی چې په خپله نیولې نه ورځو او ما ته یو ته ویلي دي 2 به نه ځي تاسو ته اوس خو مخکې ورځو کې یو سړی تلو چې ته شادي حال کې ډوډۍ ته ناستو نو هغه شادي حال والا ورپسې راغی لکه وي دا ته څه کې روزانه راځې او چې دلته شادي حال کې زمونږ د خلکو ودونې روزانه ناستې ته په کرسۍ دا تا ته چا ویلي وایي ما ته دا واده خاوند په خپله ویلي دي په خپله هغه وایي تا خدای غرق که دا د ماشوم حقیقه ده د واده نه لیده چا دا حقیقه ده د ماشوم وایي ښه خدای ته وګوره اوس علم ووایه اوس خو بې تپوسه خلک ور روان په پېښور کې دا شی ډېر زیات دی دا بې دعوته ورتلل کبال کې ځان له 50 روپۍ پتلون اچولو یا په 100 روپۍ هغه د کبالي پرتوګ او ځان له کوټ موټ اخیستي په 12 روپۍ باندې او د 5 روپیو تورې چشمې اچوي او لاس کې کونټېله بیلې نیولې او دغه څه وایي دا د مخامخ ناست دی دا څه ورته وایي امین وایي دا لوبه ما ډېره کړې ده وایي وی دا ما کړی مخامخ دا یې ناست دی ویل د خدای نه معافي غواړ په دا کار مې کړی دی وی زه به روزانه په پېښور کې ګرځېدم په شادي حالونو دا ډوډۍ به مې خوړی بهر کیف نو دا لوبه د نورور هغه را رواني ښه پتلون دی او پینټ دی او شرټ دی او کونټۍ ده ورسره او چشمې دي او چې راشي هغه باندې څوک ګما خو پولټیکلي جټ راغی په دروازه ورته ښه مدیدار سلامه کوي او هغه زوی وایي پلار به مې ورته ویلي پلار صاحب راځه دلته کښېنه صاحب او صاحب نه دی کباړي شیزونو کې ځان تړلی دی او په ډوډۍ ورغی یو او بیا د ظالم بچي یو کې وخوري هغه نری مری ترې راغونډې کړي نو غاښ کې ډکې مې کې ووایي نو لاړ شي نو په بل شادي حال ورننوځي 2-3 ووایو دا ګناه بالکل ګناه شرم هم کو بې حیاییم ده او رسول الله مبارک فرمایي بې تپوسه بې دعوته چې پردی ډوډۍ له ورغېسو دخل سارقا وخرج مغیره غل ورننوت او ډاکو دې راووت دا کې وغورځونه ولې ګناه کې حرامه مړه دا خېټه خو لاندې ده دا خو بره نه ده امینه توبه رېستې راسته او زه توبه رېستې ده کور ته خو به دې نه وړې په زیب مې وایي یاره دا به دې م کړې د واده نه مخکې خلا وی د واده نه مخکې خبرې د وادې نو کړې مطلب دا دی که واده کړی بیا به کور ته موړې عمر حیاته څه وایي توبې په یقین دې پې نه راځي او ما اوس خو زما پې اوس هم شک دی چې دې به اوس هم داسې ګرځي نه منې کېږي دوه ګوان راغله عمر حیات هم راغی او میا صاحب هم راغی وي منې کېږي نه بهر کې زمارونو خبره مې دې پورې کوله داسې خوشطبي مو سره وکړه امین ښه سړی الله دې وله خیر ور بنیادي خبره دا ده چې هغوی چې زما د زوی ما وی چې راشه خر هاس عام ته اعلان مې وکړه چې څوک کمی زما د زوی واده دی او ډوډۍ له برابر هېڅوک به نه پاتې کېږي نه غریب نه مالدار نه خپل نه پردی ماشومان او زنانه دې م راځي زنانو له ځان له ځای مې مقرره کړه سرو د ځان دپاره او سیبا د دنیا را خوشې روټۍ خوري یو ورځ نه څو ورځې روټۍ روانه او یوازې ډوډۍ نه ما ځان ته ګفټونه مې ښودي جامې پیزا چې کوم به داسې غریب و هغه له مې جوړه جامې هم ورکولې چې د چا به پیزار کمزور و هغه له به مې پیزار هم ورکول راشه دا م ویله او چې څوک بده و چې کور ماشومان دي غریبانان هغې ته مې کور ته موړی یاره وی سور ودې زما دا ډوډۍ وچرېده او اعلانونه وشو چې چا نی خوړلې خدای ته وګورئ راشئ وخورئ
او زبردست پیجامی او پیزارونه مم خو ویشل یعنی تر دې حده پورې عبدالله ابن مبارک ما سامان وویشو چې اخره کې کم لوښي وکنه ما نوکرانو ته وې دا لوښي هم دې خلکو له ورکې دا سودا سامان پکې ور واچوي ځان سره یوسي ښه دی خلکو پرېمانه دا روټۍ وخوړه او کور ته یې یوړه لوښي هم یوړل او عرض وایي چې دا اخري شپه شوه او زه ستړی وم ډېر زیات نوکران هم ستړي هم لاړل اوده شو او زم ستړی وم زم خپلې بالاخانې ته وختمه او زه سملاستم او نیمه شپه شو زه اوده شوم دی کې ور وټکېده دا اوس دی عبدالله ابن مبارک ته قصه کوي چې ور وټکېده نو ډېره سخت غصه شومه چې دې وخت کې د خدای نیکبختو چې له اوده شوم او ستړی وم او خوب راغی د خوب راپاڅولو نو ما ویل چې دا چې نوکران غریبانان ستړي دي هغه نه ویښومه نو په خپله راکوشم دروازه مې کولاو کړه چې مې کولاو کړه یو زنانه ده د دروازې مخې ته ولاړه ده او ډیوه ورسره ده او ډیوه پړق پړق کوي لږ غوندې تیل پکې دي بس مړي وایي ما ته وایي چې عبدالله ابن مبارک دا بهرام زه راغلی یم دې ډیوه کې تیل نشته او تا لرالم په تا مې زړه خېږي دې کې ما ته لږ غوندې تیل واچوه وایي صاحب مې دا زړه درد کوي چې دې وخت کې اوس د تیلو ته دې څه ضرورت دی شپې او سهار له دروازې راشه نو زه خو خیرات کوم خلکو سره ښېګړې کوم نو بوتل به راته یې وډک در ما چې ته دې وخت کې موږ د خوبه پاڅولو او دې وخت کې په تیلو څه کې وایي راته وایي چې بهرام زما ماشومان بچي دي یتیمانه وږي دي نر نور دي جاړي ډیوه کې مې تیل ختم دي نو ما وی چې دا ډیوه ورته برابر کما نو زه به م ورته ګورم ما ته به م ګوري او که ډیوه مړه شوه نو د لوږې د لاسه روغړېږي په دې ځمکه باندې د خېټې درد دی د لوږې د لاسه نو ما ته به نه ښکاري او دوی ته به یو بل هم نه ښکاري نو زه ډیوه به بله کمه که په دا رڼا کې پې شپه تېره شو وایي چې دی وایي نو ښه غوسه راغله ما وی ښه بچي دي یتیمانان دي اوږي دي او د لوږې د درد د وجې نه جاړي او تړتېږي وی او ما وی چې تا ته پته وه چې زما د زوی واده دی وی او تا ته پته ده چې ما اعلان کړی چې هر خاص و عام راشئ دا راته پته وه نو بیا ولې نه راتلی بچي دې ولې د لوږې مري چې دونه دنیا راله ډوډۍ وخوړه ما خو په خرڅوله نه خیراتي مې ورکوله نو بیا ولې ته رانلې بچي دې ولې رانه ویستل او تا ته پته وه چې ما ګفټونه هم ورکول وایي چې د دې ښځې څادر ته مې وکتل څادر یې ټول شلېدلی و دی په دې ځان له ګنډلی و او چې پیزار ته مې وکتل نو کیړی میړی پیزار یې پخپو دی هغه هم شلېدلی زړه مې پې خفه شو دومره مسکینه او فقیره ښه ده دا راته پته وه چې د خلکو له جامې ورکوم پیزار او بهرام پته ورته نو ولې نه راتلې پیزار به مې درکړی دا جامو ته دې وګوره د پړونې لاندې کې ما د هغې جامو ته وکتل هغې ته هم ټوټې لګېدلې ما به دله جامې هم درکړې پړونې پیزار به مې درکړی بچي دې اوږې دي کور ته به دې موړې وه دا راته پته وه چې ما خلکو ته وې کور ته موړې او بهرام دام راته پته نو ولې بیا رانلې وی دې ښځې ما ته ووایي چې بهرام مهرباني وکړه زما په زخمونو پټی مه لګوه په زخمونو زما مالګې مه دوړوه بس یو 2 قاشوغې تیل درنه غواړم راته واچوه تا باندې مې وخته په دې نیمه شپه کې مې بل څوک نه شو پاڅولی واچوه وایي ما ته چې نه اول به راته الوې وایي دا ما ته چې بهرام که راته اچی تیل واچوه که نه د بل چا دروازه وه ما ته بچي وږي دي یوازې مې پرېښودل بچی می چغې وایي د لوږې د لاسه بچی مې په ځمکه لوغړېږي وږي دی او ته ما سره باسونه کوې ولې رانلې ولې رانلې بس دا خبرې پرېږده ښه راته پته و نه یم راغلی چا منې کړې نه چا شړلې نه نو ولې چې چا شړلې نه چا منې کړې ته پته به نو ولې رانلې د خدای نیکبخت دی ال ده تپوس ته کوم ال ده ته ویم ولې رانلې وایي هغه ښځه سترګو کې اوښکې وګرځېد وایي ما ته وایي چې بهرام که تیل اچی واچوه که نه چې د بل دروازه وامه زما پر هر باندې مالګې مه دوړه بس تال نه وی ما وی چې بچی لږ پوه شومه چې د دې ښځې څه مجبوري ده غوسه مې لږه راښکته شوه بچی جامې هر څه ډېر دي هسې د نه ځان پوهیومه چا به شړلې که نه چې ته راغلې چا به منې کړې چې ته راغلې
وی دا ښځه بار بار ما ته وایي چې بس 2 قاشوغې تیل غواړم بس مه کوه خو چې ما مجبوره کړه وی ما ته بهرام زه او زما خاوند مونږ سیدان یو د رسول الله مبارک نوسي او زما بچیم سیدان دي د حضور پاک اولاد دی او زمونږ نیکه اعلان کړی دی رسول الله مبارک چې زما بچي به صدقه نایل ته صدقه کړې وه خیرات دې کړه او صدقه وه خیرات زمونږ نیکه اعلان کړی دی چې زما بچي صدقت به نه کوي بنو هاشم ټولو ته اعلان کړی چې دا صدقې به نه اخلئ انما هذه صدقات هي غسالات الناس تاسو به نه اخلئ نور خلک به اخلي خو زما اولاد به صدقه نه اخلي تا خو صدقه کړې وه که تحفه ډالۍ وه نو ما به اخیستې وه او زمونږ د پیغمبر اولاد یو سیدان یو موږ صدقې نه اخلو دا وجه ده کوم دی دی کور پلان کې دی کې زه د درالم کور ته ننوتم او خوراک ډوډۍ هر څه مې برابر کړل او جامې مې برابر کړل پیزار مې برابر کړل نوکران راویښ شو هغې ویې مونږ وړو مې نه د دې ښځې بېعزتي نه کوم د دې حیا نه علم په دې څوک نه خبرو هغه پڼ مې را په اوږه کړ د جامو د پیزار د خوراک د تیار خوراک هغه ښځې پسې لاړم دیوه کې مې تیل ورته واچول ځان سره بوتل تیل مې یوړل همدا تیل دی واله او واقعي چې ورننوتم هغه ماشومان په دې ځمکه رغړي ده لوګې د لاسه ای مورې خېټه مې درد دی لوړی ای مورې سره وړه اوږي درد دی خوب نه راځي په دې کټ کې او په دې ځمکه دا ماشومان بچي تړقېږي او دا د لوګې د لاسه غریبانان تاویږي را تاویږي وی ما زر ولا خوراکونه کېښودل هغه ماشومان مې ماړه کړل ماړه شو او هغه پیزار ورسه مې ورکړل او ما هغه ښځې ته وویل چې کل دا صدقه نه ده دا تحفه او ډالۍ هدیه مې روه دا تحفه را داوانه او چې کله تا سره خلاصیږي څه نو تا د به دلته راځي بېغمه اوسه رحم مې راغی په هغه ښځه هم او په ماشومان هم وی هغه ښځه ماشومانو ته وی دا بحرام دی عبدالله ابن مبارک ته وی چې عبدالله ابن مبارکه چې کله ماشومان ماړه شو دله خوشحاله شو نو هغه ښځه بچو ته وی چې بچې بحرام کاکاجي ته خو لږه دوا وکړې که نه ماشومانو هغه پوټیني لاسونه الله ته اوچت کړل معصوم دی که نه معصوم خو د ګناه نه پاکي الله ته لاس اوچت کړل یا الله دا سوال درنه کوو خدایه چې دې بحرام کاکاجي په دا نیمه شپه مونږ ماړه کړو مونږ له ډوډۍ راوړو او مونږ له جامه راوړو تحفې راوړه صدقه نه ده الله دې زمونږ د نیکه سره یو ځای جنت ته داخل کا عبدالله ابن مبارک دقه مې یو ښېګړه کړې ده نور ما څه نه دي کړی عبدالله ابن مبارک ورته بحرام مبارک تش دغه ماشومانو دوا قبوله ما 3 شپې خپل مبارک پیغمبر په خوب کې لیدلی او هره شپه راته وی چې لاړ شه او بحرام ته زما سلام ووایه او دا ورته ووایه چې ما سره به یو ځای جنت ته داخلیږي او زمانونو دلته به ستا زړه کې یو سوچ راځي چې د کافر نیکي خو خدای نه قبلوي قرآن شریف کې الله فرمایي چې او کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء بیو ځای کې بل دی راځي څنګه دی و قدمنا الى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا لکه ګوره زه حافظ نیمه کله رانه آیت ګډوډ شي کله دې څومره نیک اعمال دي چې ایمان عمل سره نه د خدای په نزد نه دی مقبول لیکن زموږ علما دی کتاب الایمان کې مونږ طالبانو ته وایي چې یو کافر په دنیا کې کم د خیر ښېګړې کار او دې مړ شو ختم اسم نشته دې اجر نشته په آخرت کې خو که چېرته دې مسلمان شو دا کافر نو د کفر د زمانې کې څومره نیکۍ او خیر ښېګړې دي اوله خدای د دې وروستني ایمان د وجې نه مقبولې ګرځوي حضور پاک فرمایي وی 3 کسان دي چې الله ډبل اجرونه ورکوي
پاغی کې یو رجل من اهل الكتاب یو هغه سړی دی چې هغه یهودي یا عیسائی دی آمن بنبیه و آمن بمحمد صلی الله علیه وسلم ایمان دی روړه د کفر او حضرت څوک دی هغه د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها د حکیم ابن حزام حضور پاک ته وی د الله رسول ما خو په کفر کې بلا صدقې کړې دي ما خو په کفر کې صله رحمه کړې دي ما مریان آزاد کړې دي د هغې څه اجر به میلاویږي که نه وی او اسلمت علی ما اسلفت من خیر چې ته اسلام دې راوړه نو ادې مقبولې دي ادې ټیک ټیک دې نه وې راوړې نو هر څه خطا او دویم دا چې د کفر په اعمالو په دنیا کې الله بدل ورکوي وره کافر د کافر د کافر عمل خو چې ایمان نه شی نه دی لیکن د اخلاصو رب العالمین ورته څه درجه ورکړه درجه وره چې دا خبره بهرام واورېده باس وی عبدالله ابن مبارک لاس را دې خوا کا چې د ایمان راوړه د ستاسو پیغمبر نه منم ستاسو دین نه منم او بیا په ما سلام را لیږي او بیا ما بدن سره یو ځای جنت ته بوځي هغه بهرام الله مسلمان کا راغی چې څومره رشته دارانو ټولو ته ما سره کا رشته ساتي ایمان براوړی هغه خدای مسلمانان کړل او چې څومره نوکران وي زما منډی کې به هغه څوک کار کوي چې څوک مسلماني کافر به زما مزدوري نه کوي کافر به زما نوکري نه کوي هم ورسره خدای ټول مسلمانان کړل صدقه ډېر قیمتي شی دی زما ډېر قیمتي شی په دنیا کې م خدای اجر ورکوي او په آخرت کې م الله ورکوي په قبر کې م خدای پاک دا صدقه به په تا باندې سورې کوي په قبر کې د الله د عذاب نه به دې بچ کوي خو اخلاص ډېر ضروري شی پټه صدقه ورکوي رسول الله مبارک فرمایي هغه صدقه چې په خلاص باندې کومه خرچه کې ما تنفق یمینو نو لا تعلم ګس لاس دې ته خبرېږي نه ګس لاس نه خبرېږي دا صدقه ورکړه پټه صدقه ورکړه هېڅوک هم مه خبروه د ټولو نه بهترین مصرف جومات دی د ټولو نه بهترین مصرف صدقه ده او ورونو ګورې اوس هم ډېر خلک نار نه ور روان دي ګورې دا مه وایه اوس هم شته دا یو څو کاله مخکې کوړي نه را روان وم کتلمه اوس مې هیر دی نو د کوړي نه بار یو ډیران وي داسې مشترک غوندې یو بوډا بابا وی داسې لاسونه د غریب رپېدل بس او په ډیران لګیا یې د هغې نه سره غونډی دا زړې ټوکړې موکړې او دا شیزونه را غونډی ما هغه ډېری ورته ویې مې تو درې کاله هغه مې روغ بابا دلته راشه دا څه کې هغه داسې غریب دغه غوندې شو ویرېد مې نه باباجي تپوس ته نه کوم دا څه کې وایي دا را غونډومه دا خرڅومه مې په دې څه کې وایي بچو له پې رزق روزي ګټل بچی راته نه باباجي څه د دنیا کار نه کې وایي پاپړ خرڅومه مولوي صاحب په هغه نه خرڅېږي څوک نه دي بچی نار دی نو دا کار دا به څوک نو کم دی نر او ډیران باندې به څوک وګرځي موږ خو دې پوزه پټول او ډیران کې او تاسو نه سوالې چې په دې لاره ځئ دا ماشومان په دې ډیرانونو نه ګرځي دا ټوکړې وکړې نه راغونډئ دا د خیر ودې راغونډئ دا د خیر او د چا قسم په خدای قسم راته خورم زه کله کله ناوخته راځم کله په دې موټر وی باندې راځم نو دا چې کوم انټرچینج دی او د دې نه کوزېږم یاره 11 بجې یو ورځ را روان وم 11 مې 12 بجې اسلام آباد ته تلم را روان وم هلته ماشومانو دا پورپوره کسري دا خرڅول دا شیزونه ماشومان بچي جینکې ولې دا خرڅوي د دې پلاران نشته د دې میندې نشته ولې نشته دا مجبوره دي غریبانه ته به د شپې خپل بچې بار وباسې چې ورشه پاپړ خرڅ کا ته به خپله لور ماشومه د شپې وباسې موږ خو چې ماشومان نوسان وسلي چې په بله کوټه کې چغه ووایي نو موږ له خوب نه راځي او دا ماشومان غریبانان په دا نیمه شپه کې په د انټرچینج نه بار ولاړي او دا څوک پولې خرڅوي او څوک بل شی دی سوال نه کوي زه وایم دا سوالګري نه دي سوال نه کوي او موټر ته رامخکې چې دا خرڅوم دا خرڅوم دا خرڅوم دا د خیر ودې نه دي نو دا د بدر ودې د دې ماشومانو درک نه لګي د دې د مور درک نه لګي د پلار درک نه لګي که لګېرې یا به پلار ناجوړک په کټ کې په پالک پروت وي یا به مور ناجوړه ورته پرته وي او موږ به څه وایو ماشومان دی سوال کوي ورکړه د خدای ظالمه 11 روپۍ ورکړه یو 20 روپۍ ورکړه هر څه چې کوي خدای پیچا ماشومان پیش
دا واړه دا نار دي غریبانان اوږي دي. نن سبا کو چې یو بیمار یو زنانه خبرې رانه اوږدې شوې، یو زنانه وی مولوي صاحب وی جړل ماته یو غوا مې وه یوه غوا، ما به پخپله تلم او دې غواله به مې په پټو کې ګیا کوله پخپله. خاوند مې نسته مړ دي، ماشومان مې یتیمانان بچي دي، ما به له ګیا کوله په پټو کې. مازدیګر به ووتم او ما به وله په پوله ګیا ریبله او دا غوا به مې سروله، هغې نه پی مې اخېستل او ماشومانو کار پرې روان. دقه یتیمانانو دقه غوا وړونه په سر کو، زه به پخپله ګرځېدم سروله به مې او ګیا به مې وله ریبله، پی مې ته اخېستل چې ماشومانو کار پرې کېږي. یو راته ناجوړه شو، لاړم ډاکټر له، هغه دا ټېسټ او دا ټېسټ او دا مې ورته دي ووایي چې زه دومره غریب یم. وایي او ښه مې ورته ووایي، وی غوا مې خرڅه کړه، د غوا پیسې هم لاړې او ماشوم هم جوړ نه شو. ای ډاکټره د خدای له به د قیامت پر څه جواب ورکړي؟ ای ډاکټره خدای سره به څه کوې؟ قبر سره به څه کوې؟ خپلو بچو له بنګله جوړې، خپلو بچو له موټر او خپلو بچو له عیاشي کې، او بل کونډه او یتیمانان بچي ظالمه غرب ته کړل، څه خیرات یې نشي ورکول؟ او خپل زوی ته ویلې سلمان ته مې بچې ګورې که یتیم کونډه نه دې پیس واخېستې یا دې ټېسټونو کې پیسې واخېستې ګورې د به ښه پیر خدمت وکړه. مولا نه طالب نه به هم نه دی، غریب نه به هم نه، مسکین نه به هم نه دی، بلکل به تې نه. او تپوس ورپسې کوم معلومات یې اخلم نه دي. مړه ډوډۍ به خدای درکوي، ستا دا نوړی تېرېږي څنګه؟ ستا بچو ته چې دا فروټ دې ماښام کېښودل او د دې ښځې دا غوا خرڅه کړه، د دې یتیمانانو دا وینې دې تېرېږي څنګه؟ د دې کونډې دا مال دې تېرېږي څنګه؟ ای ظالمه، ته د خدای نه نه یېرېږې. نو زموږ علما لیکي چې د ټولو خلاصه د الله ذکر دی. الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبردار ای بندگانو د الله په ذکر، د الله په یاد دا په زړه کې اطمینان پیدا کېږي. تطمئن القلوب، زړه کې سکون پیدا کېږي او زړه پې خوشحالېږي. او نن ګورې د دنیا چې څومره مرضونه او بیمارۍ دي دا د زړه پریشانۍ دي. پیسې به خلکو سره ډېرې، بنګله به وي، موټر به وي. زموږ باباجي جمدي یو سړی وله راغی، د هغه نوم درته نه اخلم، ممکن د بعضې ملګري پېژنې. هغه زمانه کې ډېر مالدار سړی ورسره کېناسته، وی صاحب زه راغلی مو ډېر زیات پریشان یم، ډېره پریشاني مې ده او ما ته څه اوراد او کلمات وښایه او دعا هم راته وکړه چې دا پریشاني مې ختمه شي. وی صاحب هسې دا خیال دی رانې چې ګنې پیسو تاریان یم. هغه زمانه کې دا فلینکو چې دا قصې پیسې نه وې، وی زما دا پېښور کې باید ټورسټ چلېدی، زما دومره ټورسټ چلېږي او جایداد مې هم دی او کارخانې مې هم دی او د دنیا دولت او هر څه مې شته او ډېر زیات نوکران مې دي او ډېر زیات پریشان یم. د شپې کې سملم، زه ورسره ناست وم، دا زما مخکې خبره ده، وی دومره لپه ګولۍ خورم او ما ښه غرمه بیا خوب نه راځي، دومره ګپه ګولۍ خورم، ډېر زیات پریشان یم، پریشاني مې ډېره زیاته. هغوی ورته هغه وخت سره څه اوراد وکړل، وی دا وایه غالبا 2 یا 3 ورځې پس بیا اخبار کته هغې سړي د اټک د پول نه دنګلي خودکشي کړی. اخبار لیکلو چې پلان کې د اټک د پول نه ټوپله او ځان یې مړ کړ. دا د پریشانۍ د لس ډېره نه معنی کې. نو د زړه سکون په پیسه نه حاصلېږي، د زړه سکون په بچو نه حاصلېږي، د زړه سکون په کارخانه نه حاصلېږي، د زړه سکون په مال او دولت نه حاصلېږي، په موټر او په جز نه حاصلېږي. د زړه سکون صرف او صرف د الله په یاد حاصلېږي چې الله ذکر کوي. او دا تجربه ده زموږ د بزرګانو د مشرانو په دې څیزونو تجربې کړي. یو الله یادوه، لا اله الا الله، هر وخت الله یادوه. د دنیا په کار کې مصروف او وخت ته ملاویږي الله یادوه، او کله کې فارغ شي بیا الله یادوه، ذکر د الله کوه. په خدای قسم ما درته قسم وکړه چې د دې نه د اطمینان او د سکون لپاره بهترین علاج او بهترین نسخه بله نشته چې الله خپل حبیب نبی علیہ السلام ته ښیي او نبی علیہ السلام خپلو صحابو ته ښیي او رب العالمین حضرت موسی علیہ السلام غوندې پیغمبر ته ښیي. نو بس خو د برکت شی شو کنه. خو لږ د زړه په اطمینان او په سوچ سره چې سړی لږه بیدار وي، الله تعالی ته توجه برابر د الله نوم دی پکې. د هارون الرشید ښځه ده زبیده،
نیکه ښځه واسې ډېر کارونه هم کړي دي. مکې مکرمې ته یو نیر روستی او په هغه زمانه کې نهر زبیده ورته وایي. هغه نیر اوس نشته خو اثار یې شته. د عرفات ته چې سړی مزدلفې ته راځي نو د هغه نیر اثرات اوس هم شته دی. او یو ډېر خطرناک خوب یې لیدي، ډېر خراب خوب کې لیدي. او خوب سړی وویني یو شانتې او تعبیر یې بل شانتې. خوب یې ولید او ډېره زیاته پریشانه وه. او داسې خوب یې لیدي وایي زه د بیت الله سره خوا کې ولاړی یم په دې مکه مکرمه کې او د دنیا خلک راځي او ما سره بدعملي کوي. پریشانه وه. دې چې علماو ته خوب بیان که هغې وایي دا خو ډېر ښایسته خوب دی. وایي تا نه به الله داسې یو خدمت اخلي چې هغې کې به د اهل مکه او د دې خلکو فایده وي. ابسي وایي دا نیر غوندې خدمت به نه الله اخلي. دې خلکو له به توبه را پیدا کړې، بس د هغې په زړه کې الله واچول انګینران او خلک یې ولګولو، د دنیا نه اوبه را پیدا کړلې او هغې مکې مکرمې ته راوست. چې کله به حج له راتله که نه نو اعلان به یې وکړ، وایي چې څوک غریبانان یې وسې نه کېږي ما له به حج راځي زه به یې بولم، ما سره به یو ځای دي. د هغې خرچه د حج چې څونه لخوا ابه دې په خپله کول. او غلامان او مریان او په کور کې مریان غلامان زر مریان غلامان وینځې د دې داسې وي چې د قرآن شریف حافظانې وي. اومغه وینځې اومغه هلکان چې کوم غلامان یې په کور کې خدمت کو کومې وینځې د قرآن حافظانې وي، وي تاسو به جارو هم وښئ قرآن به هم تلاوت کوئ، ما له به کټوۍ هم پخوئ او تلاوت د قرآن شریف به هم کوئ. چې کله مړه شوه چا په خوب کې ولیده، وی زبیدې الله سره څه وکړل؟ وی چې کله الله ته ور مخامخ شوم نو یې ما ته وي چې زبیدې نیکیا خو دې ډېرې راجېږلې دي او ډېر صدقې دې کړي دي او خیراتونه دې هم کړي دي او ډېر خلک دې حجونو له امروسترې. دا خو که ما د بادشاه د تره لور نه وي پیدا کړې او د بادشاه کور کې په بادشاه مې نه وي واده کړی، دا هېڅ هم تا نه شو کولی. او زما د برکت ده. واقعي که دا درته الله وي نو مونږ جواب ورکولی. او ما سترګې در کړې وې، ما خپې در کړې وې، ما عقل او دماغ در کړل، نو ذکر یې دا څه کړي؟ ته ما چې ته پوډري پیدا کړې بیا دا څه کولی؟ وی بس اوره پیدم او دا وجود مې پر پیدو وي چې الله غرقه شوم. دا سوچو وی نه زما د نوم یو ځای کې تعظیم دی. ډوډۍ دې راغشتې ونوړی اول یې خولې ته اچوله او دې کې مؤذن بانګ وی الله اکبر. نو تا هغه نوړی راواغېسته واپس دې په کاسه کې کېښوده او لوپټه دې په سر سمه کړه، لوپټه د نه پرېوتې وه. زما د نوم عظمت دی که لوپټه دې په سر سمه کړه او نوړی دې واپس کېښوده. نو چې لوپټه دې سمه کړه نو واپس دې نوړی وخوړه. زما د نوم احترام دې کړی دی په هغې دې بخم زه جنت. د الله نوم کې ډېر لوی کمال دی. یو حدیث پاک کې راځي وی کم شی چې جمدیر دی به روانې دي بیږي دی به الله یادوي، د الله ذکر به کوي. کمې اوبه چې په ډنډ کې ولاړي دی به الله نه یادوي. نو روانې اوبه نه څښا کېږي تام پاکوي. او چې په ډنډ کې اوبه ودرېدې په یو ځای کې الله ذکر ته ختم شو نو څه موده پس خابین شروع کړي. وی کومه جامه چې نه وي دا الله به یادوي او چې څه مودې واغوندې او خیره نه شي د الله ذکر بند. وی کم کب چې په دریاب کې الله یادوي نو هغه به مچی مار نه ښکار کوي او چې کله د الله نوم یې بند که دی به جال کې ګیرېږي. کومه مرغۍ چې په هوا کې الله یادوي د جالګر نه او د ښکاري نه به الله بچ ساتي او چې کله د الله نوم بند که نو فوراً به په جال کې ګیرېږي. کم بوټې چې الله یادوي دی به شین او زرغوني او چې کله هم د الله نوم بند که په هغه سات به دوچي. کومه میوه د میوې بوټې چې دا الله یادوي دې میوې بوټي له به الله بار ورکوي. که ته وایې چې دې بوټي ته خو زه سر اچوم نو بار پټي کېږي، ورشه د ځنګل دې بوټو ته وګورئ دې کې دا بار چا پیدا کړي. او کوم بوټي چې د الله ذکر بند که هغه بوټي کې میوه به نه پیدا کېږي، میوه به کمه پکې کېږي. دارنګې زمونږ د انسان مثال هم دی. کوم انسان چې الله یادوي په ژبه ده کې به الله د ایمان میوه پیدا کوي، ده کې به الله د نیک عمل میوه پیدا کوي، دې به الله ته نږدې کېږي. او چې د الله ذکر یې بند که مثال یې د مړي شو، د الله نه لرې شو. بعضې ذکرونه دي رونو چې د هغې ډېر بې فضایل راغلي دي، درته ذکر کوم. یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې سحر وخت کې څوک لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. ګوره هر انسان ته به انشاءالله کې دا یادي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دې سحر سل کرته دا وایي
د دې درې فایدې دي. یو فایده خو یې دا ده چې په دغه ورځ به د نیک عمل زیاتي، الله به دله په دې ټوله ورځ کې د نیک عمل توفیق ورکړي، ګناه به ترې کمه کېږي. دویم د شیطان نه به الله محفوظ ساتي، او دریم د پیریانو نه به الله محفوظ ساتي. بعضې بیماری د انسان ته چې لګي د پیري د وجې نه لګي، یا د شیطان څه چل وکړي د انسان په وجود کې د هغې نه بعضې بیماری لګي، دغه بیمارو نه محفوظ شو. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها یو بل لفظ دی، درې دېرش کرته په مانځه پسې، هر مانځه پسې سبحان الله، او 3 کرته الحمدلله، او 4 کرته الله اکبر. او دا ذکر د شپې د وده کېدو وخت کې 3 کرته، او سار چې پاسې دقسې وې. حضرت فاطمه رضی الله عنها حضرت علی رضی الله عنه ولېږله نبي علیه السلام له، وی داسې کار وکړه چې ته لاړ شه د کور دا ټول خدمت ته پخپله کې، نو بابا له غلامان چا راجګري دي چې عمره یې دله درکړي. فاطمه رضی الله عنها چې څنګه راله نبي علیه السلام ته، نو داسې وخت و چې نبي علیه السلام کور کې نو واپس لاړ. نو چې حضور پاک مبارک کور ته راغی نو بیبیانو ورته الوس، وی صاحب فاطمه راغلی، وی څه شو واپس کور ته لاړ. نو نبي علیه السلام ورسره ډېر زیات محبت و دې سره. نو حضرت فاطمه رضی الله عنها کرا نبی علیہ السلام را حضرت علی سے د دې حدیث خپل راوی دی، او داسې وخت کې راغی چې مونږ بس ماسخوتن اوده کېدو، وی نبی علیہ السلام مبارک کې راننوت، مونږ ورته پاسېدو چې مه پاسې، او راغی زما او د فاطمې په لامیاس کې کېناست، او خپه مبارک یې اوږده کړه، زما د خېټې سره د نبی علیہ السلام خپه مبارک او جنګېدله، وی هغه یخوالی اوس هم زه په خپله سینه کې محسوسو. وی فاطمې نه یې تپوس وکړي چې بچي څنګه راغلی؟ نو هغه ډېره حیاداره وه، هغې غږ نه کړ. وی مې چې صاحب دا ما درلېږلې وه. څه نه رالېږلې وه؟ وی صاحب دا په کور کې یوازې له جارو مږي، جارو وي په دې کور کې، نو ټولې جامې د دوړو او د خاورو ډکې شي، او میچن هم په خپل لاس تاوئ، نو د میچنې د تاولو د وجې نه په دې لاس کې غوټې پیدا شوي. او وی صاحب زما د دې یو بستره ده، دا چې پې اوس مونږ سک ناست شي، هغه هم د یو څاروي څرمن ده، نو د شپې پې مونږ اوده کېږو، او دروازې بیا اس ته واچوو، نو ګیا پیس ته اچوو. نو ما دا درولېږله، زه خبر شوم چې تاسو چې غلامان عمریان رالېږلي دي، نو دې له به یې عمرې ورکړي، نو دې سره به دا کار خدمت کوي، نو په دې به لږ اسانتیا راشي. ګوره د نبي علیه السلام څونه محبت و د خپلې لور سره، او هر انسان دا غواړي چې زما په لور دې راحته راشي. نور خلک به خپل کار کوي خو چې زما لور په راحت دی، لیکن حضور پاک مبارک ورته فرمایي، وی بچي یو ښه شی درته نښې، د دین هم ښه شي. وی بابا وښایه، وی چې کله اوده کېږي نو 3 کرته سبحان الله وایه، 3 کرته الحمدلله وایه، او 4 کرته الله اکبر وایه، او چې کله پاسې بیا داسې وایه. او یو بل حدیث کې یو راوي ذکر کوي چې داسې متوخول چې هر مانځه پسې هم وایه، وی دا ستا له د خادم نه بهتر دي. څه مطلب؟ لکه کوز زه یو نوکر او یو خادم درکم، ته به پرې ډېره زیاته خوشحاله شي، شکر دی ماته یو غلام او یو مری او یو خادم میلو شو. وی دا کم تسبیحات کې درته موخول، او دا وی نو د قیامت پر ورځ به پروردګار تعالی په دې دومره اجرونه ثوابونه درکړي، په هغې به دومره خوشحاله چې اوس د دې خادم او د غلام د مرۍ په اخېستو به دومره خوشحاله نه شي. دا پیغمبر علیه السلام خپلې لور ته وښول، او یې بچې خفه کېږه مه، د بدر یتیمانان دي، مال مریان بېشکه راغلي دي، خو هغې ستا نه زیات محتاج دي، دا مریان به هغوی له ورکړي. یو د حضور پاک انصاف څومره، او دویم خپلې لور ته چې کوم تسبیحات وښول، دې ته تسبیحات فاطمي وایي، زمونږ دا طالبانو ته تسبیحات فاطمي وایي، دې کې ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکت. لا حول ولا قوة الا بالله. بعض خلک یو ځای کې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، ګور یو پکې لا اله الا الله زیات شو، او بل ورپسې ولا حول ولا قوة الا بالله زیات شو. لا حول ولا قوة الا بالله دا یو ذکر، دا دې ډېر لوی فضیلت. خو لا ولې درته معنا لا حول د شیطان نه او د هر قسمه ضرر د مخلوق نه انسان نشي بچ کېدی، او د ولا قوة او په عبادت باندې طاقت نه ملاویږي الا بالله. دا دواړه څیزونه د الله په ذات او د الله په توفیق ملاویږي، د شیطان نه، د دشمن نه، د پیری نه،
او د هر قسم ضرري څیز نه دی بغیر د الله نه بل څوک نشي بچ کولی او طاقت او قدرت درکې بغیر د الله د ذات نه بل څوک نشي پیدا کولی دا د لا حول ولا قوت الا بالله معنا ده څومره ښکلې معنی ده حضور پاک مبارک یو ځل په سفر روانو یو صحابي ورسره په اس شاته په اوښ شاته ناست نو هغه صحابي وی لا حول ولا قوت الا بالله نبی علیہ السلام ته دا کلمه واورېده نو نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی لکه ډېره ښکلې کلمه دې وی دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده او یو بل حدیث کې راځي دو اویا او په یو کې اویا راځي چې لا حول ولا قوت الا بالله دا او یو بیمارو علاج دی او اویا بیماری کمی دی وی پدې کې والا بیماری کې دا هغه غم دی چې انسان ته سبب نه معلوم کې دا د کومې وجه نه راغلی بے سبب غم چې سړي ته پته نه لګي او پریشان دا په هغه او یو بیمارو کې کوټینه بیماری ده هغه یو کم اویا د دې نه غټي بیماری لا حول ولا قوت الا بالله نو کدی یو ذکر ټول هغه وایا او دا وایا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ور ټول ذکرونه پکې جمع شو هغه سبحان الله والحمد لله والله اکبر پکې جمع شو او د لا اله الا الله ولا ذکر پکې جمع شو او ورپسې ولا حول ولا قوت الا بالله ولا ذکر پکې را د دې وجه نه صلات التسبیح کې 300 کرته دا کلمه ده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر او یو روایت کې وسره ولا حول ولا قوت الا بالله مشتا او صلات التسبیح طریقه خو تاسو ته اکثر مرګرو ته یادې چې او کې او دا کلمات پکې 300 کرته وي نو نبی علیہ السلام مبارک خپل ترته حضرت عباس څخه ولې وی لس قسم ګناهونه به الله معاف کی واله ګناهونه لوی ګناهونه پټ ګناهونه ښکاره ګناهونه هر قسم ګناهونه دا بدن پروردگار معاف کی نو چې حضور پاک مبارک کوم کلمات خپل لور ته خي او خپل ترته خي او پمینه وته خي او د فیدې سلونه به کړ مبارک چې د یو امیر د باغ خادمو باغ کې به خدمت کو دا امیر یو ځل میلمانه راځي دا هغه میلمانه بوت نوی راځي چې بوم زما باغ کې به ډوډۍ وخورو باغ ته بوت نو دی خوشحاله شو میلمنو ته سترګې اوچتې شو چې دا خو ډېر اصیل سړی چې میلمانه لاړل نو د امیر صاحب دا مبارک راپوښت وی تا خو زما ډېره لویه حیا راوسته یا ور خو بېعزته شم خو چې بیا غستا دینداري ښکاره شوه نو زما ډېره حیا دې راوسته ته دومره ښه سړی داسې مهرباني وکړې چې زما لور د هغه درته په نکاح وی زه خو دغه یم نوکر سړی یم ستا لور به ما سره څه ګزاره وکړي وی نه بس زما لور هم نیکه جینۍ ده د نیکۍ په هغې هم ختمه ده او هغه هم نیک خاوند غواړي ما ورسره مشوره کړې خیر هغه لور یې ورته په نکاح کړه قصه وزره په دې راته مختصر چې لور یې ورته په نکاح کړه او دا په لومبۍ شپه د واده دې مبارک لراله نو دې مبارک ولا دې ولا راغې ورته وی خفه کېږي به نه ته به هم دلته زما په دې کور کې ناست دی پلار کره به نه دی او چې هر څوک دله هر قسمه ډوډۍ میوه درکوي ابه نه سکې ډوډۍ به دلته رالیږي بیا به سره خبرې دی به ته مزدوري به یې کوله او کور ته به نه راځي 40 ورځې په دې خپله ښځه ډوډۍ خوړه نو په 40مې ورځې پس راغی دې ښځې سره میلاو شو نو ښځه ورته وایي سړي ما کې څه چل و چې د دې ولیدم رانه وتښتېدې که څه مسله وه ویې نه ته د امیر صاحب لور او ستا پلار نیک سړی دی دا نه چې ګنې هغه باندې زه بدګمانه یم خو بیا هم خامخا څه حرام او حلال پته نه لګي چې تا باندې به څه خوړه دي نو ما در باندې 40 ورځې حلاله ډوډۍ وخوړه ستا وجود مې پاک او زم حلال خور یم زما وجود هم پاک دی دا مې دې دپاره وکړل اوس به ما تاسو هغه د ښځې او د خاوند چې خپله کومه تقاضا یې به پوره کړو نو دې کې زما مقصد دی ادا که مونږ له خدای زوی راکړه نو چې زم پاک یم او تم پاک نو هغه زوی به حلالي پاک پیدا شي نیت مې غزوی ته لارې چې د پیغمبر علیه السلام د احادیثو خدمت کو نو د هغې نه ولا پروردګار بچي ورکړه هغه عبدالله نوم کېښود عبدالله ابن مبارک تا اندازه لګوه چې د ښځې سره د میلاوېدو نه 40 ورځې مخکې ورته انتظامات برابر کړل وروسته بیا حلال مال هغه عبدالله ابن مبارک د احادیث یو بهترین استاد جوړ شو او تصوف دا 4 سلسلې نه دي قادریه او چشتیه او نقشبندیه او سرور د دې کې د ټولو پیرانو پیر دی او زمونږ د امام بخاري او د امام ترمذي او د امام نسائی او د دې لویو محدثینو د چا استاد دی او د چا د استادانو استاد دومره لوی سړی چې کله وفات کېږي که نه او مریضن کدنې تقریبا شروع کېږي نو شاګردان ورته راجمع دي د حدیثو شاګردان هغې ته وایي
وی موچت کې د کټ نو په لازمکه مې سملاوي هغې وی ولې وی ګوره ولې ونه وایې تاسو زما شاګردان یې زما ډر زما حکم موچت کې دا خاورو مې سم نو استاد حکم ون او دې سپینګیري بوډا دی غریب لاسونه یې مرپي او خپې یې مرپي نو هغې اوچت که په ډېر محبت او په مینه او په ځمکه یې سمله او د هغه بسترې نه او د هغه بالښت نه نو چې په ځمکه یې څنګه سمله او که نه نو دا خپله ګیره او دا مخې د خاورې پورې پیوس کړل او چغې کړې الله یا الله ما سره به څه کې الله ما سره به څه کې زه به تا سره ملاوېږم هېڅ را سره نشته پروردګاره ستا دا نوم را سره دی دغه سپینه ګیره را سره بل زما وی شاګردانو په چغو چغو په جړا شو چې دا د حدیث استاد او دا د دې بزرګانو پیر او د دې حالت ته ګوره خدای موږ به څه کوو خدایه یو دا ستا نوم دی را سره الله او دغه سپینه ګیره ده دې خاورو پورې درته مګم بل را سره څه شته نه چې دې تا له دروړم مسلمان چې پړه کې یو صحابي نه نبي علیه السلام مبارک واورېدل د الله نوم ای الله ځان ته یې رانږدې که او پیغمبر علیه السلام په دې تندي باندې ښکل که وی ستا الله رسوله ما خو سنتي کړې او نه مې څه نیکي کړې تا ځان ته ولې رانږدې کړم وی دا لفظ د الله چې دی اوی زما د زړه کې دی د الله نوم را دننه واقعي د الله نوم چې سړی په محبت او په مینه والي هغې کې ربي برکت او رزق خیر موږ الله پیدا کړي رزق زموږ د الله د طرف نه دی ژوند د الله د طرف نه دی مال د الله د طرف نه دی عزت د الله د طرف نه دی مرد د الله د طرف نه دی بچی د الله د طرف نه دی او موږ ته بار بار حکم هم کوي چې ما یاد کې نو په کار دی که موږ بیا هم په دې هم د پاسه موږ الله نه یادو موږ ډېر بدقسمت او بدبخته به تا نه منې کوي پروردګار د خپل د دنیا کار هم کوه خپله ډیوټي دې هم کوه خپله زمینداري دې هم کوه خپل تجارت دې هم کوه خو الله مه هېروه که الله دې هېر که نو ومن اعرض عن ذکري فان له معیشة ضنکا چې څوک زما د یاد نه غافل شو زه یې هېر کړم نو د دنیا دا ژوند به له تریخ کړمه ولې دا د دنیا ژوند ته مراد دی ونحشره یوم القیامت د آخرت دویمه خبره ده ونحشره یوم القیامت اعما د قیامت پر ورځ به له قبر نه ړوند پاسي او د دنیا ژوند به تریخ کړم تریخ څه ته وایي دې مقدمې پسې منډې وهه هغه دشمنۍ پسې منډې وهه هغه اسپتال ته منډې وهه دا تریخ ژوند